محترم مفتي صاحب مولوي اسدالله د کندهار ولایت څخه پیغام پرې ایښی او پوښتنه یې کړې ده و یو کس بل کس ته مځکه په اجاره ورکړه بیا دغه اجیر خپله مځکه خرڅه کړه اوس دغه مستاجره مځکه د مستاجر له لاس څخه وځي آیا دغه اجاره ختمه سوه او که اجاره لا باقي ده او د مستاجر په اجازه سره بیع وسوه او که ونه سوه مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایست حامدا ومصليا اما بعد د محترم مولوي اسدالله ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي دغه کس چې خپل اجاره سوې مځکه خرڅه کړي د عذر په سبب باندې یا پور یا بل عذر وي نو دغه اجاره ختمه سوه او که چیرې اجاره دار د مځکې مالک ته پیسې ورکړي وي نو هغه پیسې به ورڅخه واخلي فتاوای تاتارخانیه جلد 15 صفحه 120 رد المحتار جلد 5 صفحه 50 همدار الفتاوای هندیه جلد 3 صفحه 450 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.